کې څه زده کړې څه نوي داسې زده کړې چې تاسو او تاسو په نړیواله کچه ولیدل داسې څه نوي وو ستاسو لپاره؟ داسې دا چې لومړی کرکټ او بره کرکټ ډېر زیات فرق دی. که ته څومره نو چې بره راشي نو هلته به تاسې نو ما د کوچ سره خبرې وکړې ډېر زیات خوشحاله وم چې نه کور دې ودان یې ډېر زیات سپورټ کولم او ډاډ یې راکوو نو ډېر زیات سپورټ شوم او ما ته ویلي چې تا کې دا وړتیا شته نو ته کولی شې انشاءالله چې په دغه سټنډرډ کې د افغانستان لپاره نمایندګي وکړي. نو ما ډېر څه زده کړه د حمید جي نه او واقعا هغه زموږ د افغانستان ډېر غټ سټار و مینهوال و نو د هغه خوند دغه هماغه مینه وه چې زه کرکټ ته راغلم نو کوچز ټولو کپټان کوچز ټولو سپورټ کولم نو انشاءالله که خدای کړي نصیب مو برابر شو د خیره سره د فضل حق او نوین او وفادار د دې تر څنګ ولوبي انشاءالله امیدونه شته. بلال کرکټ زیات ښځې لیدلي خلک لیدلي یې پرفارم سره سره راغلی نیشنل ټیم ته آینده کې به انشاءالله نور هم موقع جوړي مزان جام سیالیو لوبې روانې دي دغسې په لایټینګ سیسټم کې د یو ملي لوبغاړي په صفت باندې دغه سیالۍ ځوانو لوبغاړو لپاره هغه لوبغاړي چې مثلا د نیشنل ټیم داوداران دي مثلا د نایټ لوبې کېږي د افغانستان لپاره په ملي کچه ستاسې نظر څومره ګټه رسولی شي څومره دوی لپاره مفید د ځوانانو لپاره چې خپل استعداد ترڅنګ د لایټینګ سیسټم کې لوبې ترسره کوي؟ بالکل رحیمي صاحب زه خو په خپله رښتیا خبره چې درته وکړم دا ماحول چې ګورم ما ته یې وقعه راکوي نو زه تللی یم نورو ملکونو ته د نورو ملکونو ګراونډونه د نایټ سیسټم چې ما کتلی دی نو زما دا یو ارمان او ارمان مې دی انشاءالله پوره کېږي به چې په افغانستان کې داسې یو ماحول جوړ شي چې موږ میچونه وکړو په نایټ کې لوبغاړي راشي میچونه وکړي تر څو موږ بره لیول ته راځو چې اکثره لکه بار کې میچونه نو هلته ډېر میچونه نو هلته ډېرې زیاتې ستونزې د لوبغاړو دپاره اوله کې چې لاړ شي نایټ سره موږ بلد هغه کیچنګ او فیلډینګ بیټینګ کې بعضې رکان سي نایټ سي کرکټ نه کړی نو ستونزه یې ورته نو زه خو چې کله راځم دلته د دې ماحول نه ډېر زیات خوند اخلم او ځوان لوبغاړو دپاره د سینیور لوبغاړو دپاره ډېر یو ښه چانس دی چې هغه راشي ځوان لوبغاړي سره پرېږدي ولوبېږي کسانان دي سپورټ دي د هغو نه څه زده کړي نو ما ته ډېره زیاته مزه راکوي چې ته خوند اخلم د دغه ماحول نه تیر کال هم د کونړ لوبډله وه څه کال یې دغسې یو هیله لرئ چې په دغه ټورنمنټ کې ولوبېږي کرکټ ترسره کړئ؟ انشاءالله زموږ کوشش به همدا وي خیره کوشش کوو چې په دغه ټورنمنټ کې انټري وکړو ولوبېږي زموږ لوبغاړي سپورټ شي او په دغه ټورنمنټ کې داخله وکړو. بلال صاحب طبعا هر څوک چې نړیوال کرکټ ته راځي داسې یو بالر فالو کوي لکه تاسو وړاندې امیدحسن یاد کړئ د امیدحسن تر څنګ داسې چا ډېر متاثره یې چې هغه ستاسې لایق وي غواړئ چې هغه په سیر باندې خپل هېواد دپاره ګډونه راوړي رحیمي صاحب ته خو ما مخکې مې یادولې وکړه چې زه ډېر زیات وړوکی یم او ما به کرکټ کوو نو د دولت زدران او شاپور او حمیده چې که څه هم موږ تلویزیون ته لاسرسی نه درلود د راډیو د لارې به مو موږ کتل نو ما ته به د دې وبالې ډېر زیات خوند راکوو کتلې مې نو چې کله مې بیا د ټي وي د لارې وکتل نوره مې هغه جذبه راجګه شوه چې زه کرکټ وکړم نو په خپل ټیم کې داخلي لوبغاړو کې د ملک لوبغاړو کې چې دی حمیده چې ما ډېر زیات فالو کوم اوسم فالو کوم د هغې تجربې هم د ځان سره اخلم او په خارجي لوبغاړي کې مې بیا هر چېرته خوښېږي د هغه باندې مې ډېر خوند راکوي. طبعا بلال وروستۍ مختلفو شکل باندې درته وایم کله چې لومړی د کرکټ شروع وکړو که نه لومړی د کرکټ پیل کړو آیا دغسې یو فکر در سره و چې زه به د افغانستان استازولي کوم چې به د افغانستان لپاره ملي شرټ پر تن اغوندم او دغه به مو راته وایي چې وړاندې تاسې بیا چې لومړي ځل لپاره د ملي لوبډلې د سکواډ برخه وي کله چې د ملي لوبډلې دغه شرټ دې په تن کې څه ډول یو احساس تاسو ته راغلی؟ بالکل رحیم صاحب ما چې کرکټ کوم هغه وخت کې واړه ډېر زیات شوق هم ورسره و ارمان هم دا و دا ارمان هم کوو چې هغه به کوم وخت وي چې زه دغسې راشم ولوبېږم دا بعضې خبرې ما به تصور کې چې زه دې راشم شپږیزه دې وکړم لسټۍ دې وکړم فسټ کلاس دې وکړم اے ټیم دې د افغانستان وکړم ایمرجن ټیم 19 ورلډ کپ نو هغې نه زه بیخي خبر نو ما د شپې 11 بجې ما ته میسج راغی نو ما ته ویلي چې ته راشه زموږ سره په ټیم کې د هغې نه وروسته
ورلد کپ ته بیا لاړم بنگلادیش سره سیریزو تاسو ته معلومه شي نو بیا چې کله زه نېشنل ټیم سکواډ ته راغلم دا غواړي دپاره ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره زه ډېر زیات خوشحاله وم چې زه د خپل ملک ټیم سکواډ کې راځم دا زما لپاره بلال ما ته بیا بله پوښتنه تاسو کله چې یو څوک مثلا لوبډلې ته راځي ملي لوبډلې ته او تاسو وړاندې خبر زه د شپې ډېر ناوخته خبر شوم چې احساس څنګه خوب درته کسر کوم فکر رحیم صاحب خبره درته وکړم سار د زمونږ په سپین غره اکاډمۍ کې ټرایل د فسبالرانو او زه چې خبر شوم نو هلکانو ملګري ویل چې را خوب درته وو او سبا ته ټرایل ما خوب نه دی ډېر زیات خوشحاله وم نو هماغه چې راغلو ټرایل مې ورکړ فسبالرانو هغې کې تاسو خپله ولیده او د هغې نه وروسته چې ټرایل ختم شو بیا لاړم کابل ته ډېر زیات لکه ډېره زیاته موږ هیله ده چې انشاءالله یو ورځ د افغانستان لپاره نړیوال لازم دا په هیله ډېره مننه لوبغاړي دې تشویق